زما نوم محمد ابراهیم دی. د کرنې دفتر د بوټو ساتنې د مدیریت د نباتي ناروغیو د متخصص په صفت دنده لرم. ډېر خوښ او خوشحاله یم چې نن ستاسې مزرعې ته راغلی یم او هغه ناروغیګانې او آفتونه چې ستاسې په مزرعې په دې رومیانو کې پیدا شوي دي په هغې به تاسو سره لنډه مرکه ولرم. ګرانو بزګرانو، په دې خاطر باندې چې ستاسې مزرعه په مختلفو ناروغیو باندې مبتلا نه شي او ستاسې حاصلاتو ته زیان ونه رسېږي، مشکل سره مخامخ نه شئ، اقتصاد هم تاوان نه شي او لوړ حاصل ته خپلې ځمکې څخه واخلئ، نو په دې خاطر باندې تاسو چې کوم وخت په خپلې مزرعه کې چې د رومي بانجان کوئ، اول تاسو ډېر دقیق اوسئ چې خپل دغه رومي بانجان په قطار سره سیستم کوئ، د نباتاتو په منځ کې فاصله مد نظر ونیسئ، ابیاري ډېره کمه ورکوئ، د سپینه سره ډېره زیاته مه ورکوئ. که چېرته تاسې ابیاري ورکوئ زیاته، د ابیاري په سیستم سره د ابیاري زیاته ابیاري سره د نبات ریشه ګنده کېږي، د نبات ساخه ګنده کېږي. کله چې میوه وکړم، میوه چې دی په اوبو سره تماس کې هغه ګنده کېږي، چې دا ګنده شوه نبات د وچېدو سبب کېږي او ستاسې د هغه تمه او توقع چې د مزرعې څخه د نبات څخه د رومیانو څخه دغه د منځه ځي. ګورئ ورونو، تاسې اوس په دې رومیانو کې ګورئ دغه سپین دغه چې دی اولیفیټ چې دی موجود دی. د دې د اولیفیټو د کنټرول په خاطر باندې نو تاسې که چېرته دغه مزرعه د هرزه ګیاو څخه پاک کړی اوسئ، قطار هم کړی وي، د نباتاتو په منځ کې چې فاصله ډېره کړې وي، زه فکر نه کوم چې دغه پیدا شوی به نه وي. د دې په خاطر باندې چې تاسې آینده دپاره د داسې مشکل سره مخامخ نشئ. تاسو بهتره معلومه ده چې دغه حشرې اوبهیي حالت لري او په ظرف د 3 ورځو 4 ورځو کې ټوله مزرعه د منځه وړي. نو که ستاسې په مزرعه کې دا پیدا کېږي نو دې مزرعې دې لپاره باید عاجل تصمیم ونیسئ. اوس د دې د کنټرول په خاطر باندې که موږ چې تاسو کیمیاوي دواګانې استعمالو، بیا د دې میوې څخه استفاده نشو کولی، ځکه دا زهریت په دې نبات کې په دې میوه کې د 1 ورځو لپاره پکې پاتې کېږي چې پاتې شو بیا به څه کوو، مشکل سره مخامخ کېږو. نو راځئ ورونو، د دې د حشرې د کنټرول په خاطر باندې ما په تېرو په دغه کې ویلې چې کولی شو چې د مرچو نه د هوږې نه د هغې محلول جوړېږي او ورسره څه کېږي، ورسره چې دی لږ صابون پوډر اچو. د صابون پوډر ارزښت په دې کې دی چې یو خو دغه پاڼه باندې د غوړوالی ګوري چې د دې نه دا شکرک لاندې لګېدلی دی او دا توروالی پیدا کړی. دغه صابون دا خواص لري چې دغه غوړوالی د منځه وړي. کله چې غوړوالی د منځه وړو، دا چې دی د دې د پاڼې دپاره د جذب قابلیت اضافه کېږي او کومې حشرې چې په دې باندې نښتې دي د مرچک او د هوږې په اساس باندې د دوی وجود چې دی تحریکېږي یا مردارېږي او که مرداره نه شوه د دې ساحې څخه لږ ساحې ته ځي. په دې خاطر باندې تاسو ته ګوره بیا په تکرار ووایم چې تاسې کله میوه ورسېده، کله فصل ورسېدو، کله سبزي ورسېده، قطعي دوا استعمال نه کوئ. که چېرته دوا استعمال کوئ، ستاسو د دوا د استعمال په واسطه باندې زموږ ښاریان، زموږ ګران وروڼه، ماشومان ټول د منځه ځي، د هغې د مرګ سبب کېږي. کله چې د مرګ سبب شو نو تاسې او د هغه کسانو چې هغې خلک وژني بیا فرق نه کېږي. نو د دې په خاطر باندې که تاسې کله ستونزه پیدا کوله، مشکلات هم پیدا کولو، مریض سمپل د ځان سره راوالی او د ننګرهار د کرنې ریاست د بوټو ساتنې مدیریت ته راشئ. دغه مدیریت کارمندان تاسو په خدمت کې دي. چې تاسو اکثر مشکل لرلو، تاسو کیمیاوي دواګانې د فصل په موسم کې نه درکوئ، تنها هغه دواګانې به تاسو ته سپارش کوي چې هغه د محیط او د چاپېریال او د نبات لپاره ضرر نه رسوي.